السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د سکیچویر دوهمې برخې ته بخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د پروجیکټ داخلي کوم موضوعات چې دي، یعنې په داخل کې چې د پروجیکټ کارول کېږي، نو په هغه باندې بحث کوو چې مثال څنګه استفاده کېږي او د کوم شي لپاره استفاده کېږي. نو تاسو به دلته که دا علامه تاسو ته راتله، نو تاسو به په ریسټور باندې کلیک کوئ. لومړی چې دا مثال دغسې ده، مثال تاسو کوم هغه وکئ تغییرات، لکه مثال زه دا ږدم، مثال دغه بټن تاسو مثال دلته ټکس کېږدئ، نو که دا بېرته ووهئ بېرته ایسته کېږي، یعنې بېرته شاته ځي. او دغسې دا بېرته یعنې که کوم شی بېرته شاته کړئ بېرته مخته راځي. لکه اوس یو کلیک پرې کوم، لکه ما هغه ټکس ایښی و بېرته مې ټکس راوړ، په دې باندې بېرته شاته ځي. او په دغه باندې تاسو د مثال کوم غواړئ پروجیکټ ثبت کړئ، یعنې کوم کارونه مو کړي هغه ثبت کړئ، خو مثال اپلیکیشن نه ترې جوړوئ، فقط ثبت شي بل وخت لپاره چې مثال بیا خرابه نه شي. نو په ده باندې ثبتېږي، نو په ده باندې چې تاسو کلیک وکئ دا ثبتېږي. او په دغه درې ټکو باندې چې کلیک وکئ، دلته تاسو ته ډرایور مینیو راځي چې په ده کې تاسو ته بیا لومړۍ برخه چې ده دا ده. نو په دې برخه کې چې دا څلور برخې دي. په لومړۍ برخه کې چې دا اپ کمپیټ ډیزاین چې ده، په دغسې ده تاسو ته په ځینو ویجټو کې کارېږي، لکه کاردویو استعمال کوي یا کوم بل شی استعمال کوي، نو دا باید تاسو په هر اپلیکیشن یا پروجیکټ کې دا فعاله وساتئ. دوهم چې دا فایر بیس ده. فایر بیس خو د انلاین ډیټابیس کوم هغه لپاره چې وصل کېږي، هغه له دې ځای نه وصل کېږي د فایر بیس سره. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ، نو دلته تاسو دا د پروجیکټ آی ډي غواړي، د ایف آی ډي غواړي، ایف ای آی کې غواړي او سټوریج بکټ یو آر ایل غواړي. نو دغه څلور شیان نو غواړي. نو دا بیا د وروسته خبرې دي انشاءالله چې کله مثال انلاین اپلیکیشن جوړوو دا په هغه کې استفاده کېږي، نو دلته د فایر بیس د ډیټابیس کوم هغه شیان چې دي هغه دغه ځای کې وصلېږي ورسره. په دغه تنظیماتو له لارې نو تاسو دلته لیکلی شئ ورته چې دا شی ده او دا کوم له هغه ځای څخه یې کاپي کړئ. دریم چې د اډموب اعلانات دي، یعنې د اډموب اعلانات دغه ځای کې اضافه کېږي. نو تاسو چې کله خپل اپلیکیشن له لارې پیسې ګټئ، نو تاسو به دلته د اډموب اعلانات پکې لګوئ. نو بیا چې کله اعلانات پکې ولګوئ، نو بیا تاسو کولی شئ پیسې ترېنه وګټئ له خپل اپلیکیشن نه. نو دا به هم انشاءالله په راتلونکي کې ویډیوګانې پرې جوړوو. بل دریم څلورم چې ده د ګوګل میپس هغه سیټینګ دي. نو په ده کې خالي فقط هغه د ګوګل ایف ای آی کومه کلیسي هغه به تاسو ورچوئ، چې مثال تاسو غواړئ مثال خپل تجارت یا هغه د هغه لپاره اپلیکیشن جوړوئ او هغه کې نقشه ښیئ، مثال چې تاسو موقعیت کوم ځای کې موجود ده. نو دغه څلور شیان چې دي په لومړۍ برخه کې ول، په دویمه برخه کې چې ده په دغه ډرایور مینیو کې لیاوټس دي. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ کوم صفحې یا هم کسټم ویوز نو دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. مثال دلته خو یو صفحه ده، دا نه ډیلیټ کېږي، نو په همدې خاطر باندې که تاسو مثال دلته صفحې هم جوړولی شئ چې مثال له دغه لارې نه، او یا کوم کسټم ویو مو جوړ کړی مثال دغه ځای نه جوړولی هم شئ مثال او ډیلیټ کولی هم شئ. نو درېیمه برخه چې ده هغه د انځورونو ده. په دغه ځای کې تاسو کومه هغه انځورونه چې په اپلیکیشن کې استفاده کوئ، لومړی باید د ګالري څخه دلته را امپورټ کړئ، یعنې را وایې کړئ. بیا کولی شئ مثال په دغه کلیک وکړئ، نو تاسو ته ګالري راځي. ګالري نه به خپل هغه انځورونه ورته سلیکټ کړئ او بس دلته به نوم ورکړئ. مثال چې په کوم نوم باندې دا ګالري کې دا په دغه اپلیکیشن کې ثبت شي هغه نوم به هم ورکړئ، د دې ثبت به شي. او دغسې دي مای کلیکشن کوم انځورونه چې تاسو مثال ساتلي چې هر وخت استفاده کوئ، هغه بیا دغه ځای کې تاسو ته راځي. مثال تاسو سلیکټ پرې وکړئ امپورټ، بس دلته کولی شئ نوم هم بدل کړئ او بس امپورټ کولی هم شئ. نو مثال دا ما امپورټ کړ. درېیمه برخه چې ده د ساونډز دي، یعنې د صوتي فایلونه دي. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ صوتي فایلونه ور اضافه کړئ د صوتي اپلیکیشن لپاره. نو انشاءالله په ده باندې موږ په راتلونکي کې ویډیوګانې جوړوو چې څنګه کولی شو صوتي فایل نه اپلیکیشن جوړ کړو. داسې دي هغه فونټونه دي، دا اصل په دغه ځای کې تاسو کولی شئ کوم فونټونه چې تاسو استفاده کوئ یا یې له حافظې څخه راواخلئ یا یې خپله کوم ځای کې چې مو تاسو په مای کلیکشن کې ثبت کړي وي ځان سره، هغه هم تاسو رااخیستلی شئ او کولی شئ ډیلیټ یې هم کړئ. او دا پنځمه برخه دا چې دا د جاوا او د کاټلین منیجر ده. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ جاوا کوډونه یا هم کوم نور دغه څلور واړه شیان تاسو هغه کړئ، یا کوم فولډر اضافه کړئ، یا جاوا کلاس، جاوا اکټیویټي او کاټلین کلاس او اکټیویټي دلته تاسو جوړولی شئ.
چې دا فقط په ځینو مواردو کې استفاده کېږي، لکه مثال د نوټیفیکیشن او داسې نورو شیانو لپاره استفاده کېږي، ډېر لپاره استفاده کېږي، خو کوم مهم چې دي چې مثال موږ او تاسو یې پکې استفاده کوو هغه دغه شیان دي. داسې دي ریسورس برخه دي، دا به تاسو ته معلومات کله اوس چې کله تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ نو تاسو ته به یو فولډر وي په نوم د ریس باندې، ریس په نوم فولډر شي. مثال دا ټول هغه شیان دي، په دغه کې تاسو په دغه ځای کې منظورونه اضافه کولی شئ چې مثال دا او هغه د انځورونو برخه یو شی دی، نو چې مثال په دغه ځای کې او دا لیاوټ دی په دغه ځای کې اوس هېڅ هم نشته، تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه هم اضافه کړئ او پخپله له هغه ځای څخه دغه ځای نه انځورونه ورته اضافه کېږي او په دغه ځای څخه مثال دا دی ساوند برخه هلته دغه ځای نه هغه مثال دلته چې ساوند تاسو هغه داخل کړئ صوتي فایل، تاسو کولی شئ له دغه لارې نه هم اضافه کړئ. دلته تاسو فولډر جوړ کړئ راو په نوم، مثال کولی شئ دغه ځای ته خپل صوتي فایلونه واچوئ، خو مهمه او اسانه لاره یې چې ده دغه لارې دي، لکه دا دواړه د انځورونو او د هغه او دا چې دي مثال اسیټس دي، یعنې کومه ذخیره یې چې ده د دې اپلیکیشن لکه په دغه ځای کې تاسو هر شی اچولی شئ. په دغه ځای کې عموماً فونټونه خپله دا هلته ذخیره کېږي په اتومات ډول، دا پروموشني دي. مثال تاسو په اپلیکیشن کې کوم اجازې غواړئ د څه، مثال تاسو کولی شئ د سټوریج اجازه غواړئ نو تاسو به هلته ورته ولیکئ، دا په خپله اتومات ډول باندې ځینې بلاکونه چې کومه اجازې ته اړتیا لري همغه غواړي. نو سټوریج مثال تاسو ته د اکسټرنل او انټرنل مثال داخلي او خارجي ټول هغه دلته شته ده، مثال تاسو سټوریج اجازه وغواړئ او داسې د اپ کمپینټ ده، یعنې مثال تاسو کولی شئ ټول بار نه دغه ځای کې تاسو مثال څه تغیرات راولئ، مثال رنګ یې بدل کړئ، کلر پرایمري اوس اخیستی خپل لکه دا د ټول بار رنګ ده. له هغه نه بعد چې دا مثال کسټم بلاک دي، دلته کسټم بلاکونه نشته. کسټم بلاک هغه بلاکونو ته وایي چې مثال تاسو خپل هغه ته پروني درس کې مو ویلي چې مثال کسټم بلاک کوم چې اضافه کېږي هغه بلاکونه که په ده پروجیکټ کې اضافه هغه مثال استعمال شوي تاسو ته دلته ټول ښکاري. او لوکل لایبرري خو مو پرون ویلې چې مثال کومې لایبرریانې په دې هغه کې انتخاب شوي دي او دا دومره نټیو لایبرري دا بیا نورې لایبرریانې دي، دا نه استفاده کېږي دومره زیات. او داسې دا مثال فرو ګارد منیجر په دغه کې تاسو اپلیکیشن د هغه لپاره استفاده کېږي، مثال چې کومه د هغوی مثال سټرینګونه پکې مثال کومې لیکنې هغه پکې هغه کېږي. او داسې دا مثال سټرینګ پوک چې ده دا بیا د انکریپټ لپاره ده، مثال ځینې هغه درته تاسو ته انکریپټ کوي، مثال څوک په اسانۍ سره نشي کولی هغه ایډیټ کړي. او دا بیا کوم سورس کوډونه دي هغه هغه سوي دي او دا لجیک ریډر ده، دا سیټي شی ده، نو دا مثال نوې استفاده کېږي. کوم شیان چې استفاده کېږي همغه باید هغسې او په دغه کې دا خو مثال دا مو ویلې لومړی په دې برخه کې اوس بیا لیاوټ لیاوټ کې بیا تاسو کولی شئ دغه ویجټې او لیاوټس او انډرایډ ایکس او دا ټول شیان تاسو اضافه کړئ چې دا لاینر ده، مثال لاینر کې تاسو کولی شئ یو شی کېږدئ، مثال تاسو یو راځئ مثال د دغه صفحې کار شروع کوو، مثال لومړی چې دا لاینر وي لاینر ایچ یعنې یو شی پکې کېږدي، مثال لکه انځورونه څنګ په څنګ دي داسې په لاینر کې به ږدي، دا څنګ په څنګ راځي، دلته لاینر ایچ په دې وایي چې دا هوریزنټل ده او څنګ په څنګ کېښودل کېږي. او لاینر وي بیا په دې معنا ده چې مثال یو شی پکې کېږدئ سر په سر کېښودل کېږي یعنې کته روانې داسې. او د دغه دا فاصله چې ده تاسو کولی شئ میچ فرانټ کې یعنې مثال مکمل یې کړئ او داسې کولی شئ وارپ کانټینټ کې بېرته یعنې څومره چې ځای نیسي همهومره کېږي. او داسې ده مثال دا خو تاسو ته خپله معلومیږي. سکرول ده مثال دا تاسو چې په لاینر کې یو شی واچوئ او کته او پورته نه کېږي، مثال چې په ده کې څومره شیان اچوئ داسې هغه لري دا څه نومېږي کته ځي پسې لکه د پوسټ غوندې. همدارنګه هسې دا راډیو ګروپ ده، دا دې کې تاسو کولی شئ مثال یو انتخاب کړئ دوه انتخاب کړئ دا سیسټم لري دا. او له هغه نه بعد ټیب لیاوټ ده، ټیب لیاوټ خو بیا زه تاسو ته دلته مثال وښیم دغه ته ټیب لیاوټ وایي لکه دا خپله ډسکې چویر شي دا څنګ داسې مثال لاړ شئ بله صفحه یې مثال داسې لاړ شئ بله صفحه داسې بله داسې بله. او داسې دا مثال بټوم هغه ده دا لکه چې د بټوم لاندې هغه لاندې ځای کې دا دلته داسې ته خپل عکس ښکاري لکه داسې سیسټم ده. نو د ټولو ویډیوګانې به تاسو ته انشاءالله راتلونکي کې جوړوو چې مثال دا څنګه استفاده کېږي. دا کلیفسن هغه ده مثال هغه د
کولیپسینګ دلته مثال به نه وي داسې در ښودلی مې وای. همداسې کاردیوس دا ټول انشاءالله ټول به یو یو ویډیو پرې درته جوړوو انشاءالله. او له هغه نه بعد ایونټ برخه ده. په دغه ځای کې آن کریټ ده. آن کریټ څه مطلب؟ آن کریټ چې مثال کله تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ یعنې کوم کوډینګ په ده کې هغسې استعمال شي نو هغه به تاسو په آن کریټ کښېږدئ. یعنې کوم هغه مین اکټیویټي او کوم کوډینګ چې ده مین کوډینګ چې ده هغه دلته کېښودل کېږي. او له هغه نه بعد تاسو دلته کولی شئ نورې هغه هم اضافه کړئ. په دغه ځای کې امپورټ هم کولی شئ. دا امپورټ فقط امپورټ کوم هغسې مثال تاسو کوئ انشاءالله راتلونکي کې تاسو ته معلومیږي چې امپورټ څه شی دی. امپورټ چې تاسو اضافه کړئ تاسو کولی شئ فقط کوم هغسې ده امپورټ کړئ. دلته نور بلاکونه نه کېښودل کېږي فقط د امپورټ بلاکونه کېښودل کېږي. لکه مثال دلته لیکي کوم داسې مثال یو شی چې ته غواړې مثال یو کومه لایبرري دې انتخاب کړې د هغه کوم هغسې ده هغه به تاسو دلته ږدئ. او درېیمه برخه لیاوټ ده. کوم عملونه مو ورکړي کمپوننټ دي همداسې ډرایور ده مثال د سنګ مینیو ده مور بلاک دی انشاءالله دا ټول به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې وښیو. کمپوننټ خپله بیا تاسو ته دلته ډېر کمپوننټونه دي چې انشاءالله تاسو چې مثال په هر یو کمپوننټ کلیک کړئ تاسو ته دلته لیکلي هم دي چې مثال دا کمپوننټ د څه شي لپاره استفاده کېږي. په دغه ځای کې انټرنټ is used to start a new activity مثال چې نوې اکټیویټي ته ځې دا انټرنټ په استفاده کېږي. او shared داسې ده دا مثال shared preference is used to save data دا مثال تاسو کوم لیکنه ځان سره ثبتوئ چې مثال اپلیکیشن بند هم شي خو هغه خرابه نه شي. او دا بیا د کلنډر لپاره مثال ټایم او هغه لپاره استفاده کېږي ټایم او د تاریخ لپاره استفاده کېږي. دا بیا د وایبریټ لپاره استفاده کېږي مثال چې کله لړزه کوي اپلیکیشن کې مثال تاسو کلیک وکړئ یا بټن لړزه وکړي یا کوم همداسې. او داسې د ټایمر ده مثال تاسو غواړئ یو وخت نه بعد کار وکړئ د هغه لپاره څه پکې استفاده کېږي. خو انشاءالله د دې ټولو یو یو ویډیوګانې او دغه کمپوننټونه که ستاسو په مثال سکیچ ویر کې نه وي د دغه تاسو ته به اپلیکیشن در وښیم هغه اپلیکیشن به انسټال کړئ او دغه کمپوننټونه به ستاسو سکیچ ویر ته هم اضافه شي. او دغه بلاکونه به هم اضافه شي چې مثال تاسو ته کسټم نیو بلاکونه مثال کوم نوي بلاکونه شي هغه به ستاسو سکیچ ویر ته اضافه شي. دلته اوس مثال ستاسو په سکیچ ویر کې به دغه دومره بلاکونه وي ان تر مور بلاکه پورې نور به کته نه وي. لکه د قرآن بلاکونه شول دغه داسې د قرآن کریم مکمل هغه کوم هغسې ده مثال دا تاسو ته ښکاري. له هغه نه بعد همداسې کته پسې ځئ دومره بلاکونه دي چې د هر یو شي لپاره مثال بېل بېل بلاکونه دي اعلاناتو لپاره نوټیفیکیشن لپاره یوټیوب ویډیو لپاره هر یو خپل ځان ته بلاکونه لري. انشاءالله دا ټول مکمل بلاکونه به هم اپلیکیشن ده بلاکونه به هم ستاسو موبایل ته اضافه کېږي او سکیچ ویر ته او کمپوننټ یې هم. نو د نن ورځې ویډیو به بس کوو. نو په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته ښیو چې څنګه مثال استفاده کېږي او اپلیکیشن څنګه جوړېږي مثال ډیزاین یې څنګه کېږي انشاءالله هغه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ښیو. نو په تر بلې ویډیو پورې الله جل جلاله سپارم الله مو مل شه.